ته پردی ځمکه نیسې، ته ورور ته دلته غیرتي شي، هغه ته وایې چې زه ستا نه نیسم. خور ده، لاسکوسې ده، کمزورې ده، ته په هغې سترګې راوباسې او ورته وایې زه نه در کومه ستا حق. حرامخوره رب العالمین د جهنم ته روانه که توبه دې ونه ایسته او دا حق دې ورنه کړ. او بیا هغه بېوقوف او بېغیرته پلاران چې هغه مړه شو د دنیا نه لاړ، په خپل ژوند باندې مالونه په زامنو تقسیم کړه او لور یې ترې ویسته. د اور ډیپو مې الله دا قبر جوړ کړی او الله دې ولې جوړ کړي. دا دومره حرامخواره دي. ولې دا لور ستا نه وه پیدا که نه دا چېرته خوړ راوړې وه. خبرې مې سختې دي لیکن وایي نن د حرامو موږ دومره تمیز ختم کړی. دا خبرې چې کوي یاره مولوي صاحب سختي کوي، والله دا سختي به موږ کوو. دا محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام کړې ده. موږ بالکل جهنم شاته ګزارلی دی. فاتخذتموه وراءکم ظهریا، الله موږ شاته ګزارلی دی. صرف د دنیا غم راغستی یو، دا نه د الله منو نه د رسول منو نه د قرآن منو. صرف خپل غیرت خپلې پښتو بس په خور سترګې راوباسه. او دا بعضې پکې داسې دي چې خور له حق ورکړي په زور یې دیوالي د دې بې غیرته نه، نو بیا وایي خور تعلق ختم، زما په دروازه دې نه په پس قدم کې نه دی. هغه ایمان دې څه شو، هغه غیرت دې څه شو، هغه صله رحمي دې څه شوه، هغه قال الله قال رسول دعوه دې څه شو چې ځان ته په خور په کور باندې نه پرېږدې. ولې دا ستا خور نه ده، ستا د ابۍ دادا نه پیدا نه ده، دا حق تا نه دی ورکړی. دا رب العالمین د اوو اسمانونو نه پاسه په عرش دا حکم رالېږلی، یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. او چې موږ یې ورکړو سترګې بیا خړې کړي، او یاره په زرګونو فوټه ځمکه رانه لاړه. شکر وباسه الله د جهنم نه لرې کړي، جنت ته روان کړي. شکر وباسه الله د حرامخورۍ نه لرې کړي، حلال خوري نه پکې پیدا کړه. شکر وباسه عبادات پرې وسه الله قبول کړي، دا رکوع سجده پرې قبول کړي، دا عبادت پرې قبول کړي. او که دا نه وي نو تباه او برباد.